ګوره خدای خدمتګار تحریک یو تحریک او موومېنټ و چې باچا خان لانچ کو باچا خان د دې بانیو او په 1929 کې دا تحریک شروع کړو د دې نه مخکې هم باچا خان داسې واړه واړه ارګنایزیشن جوړ کړو خو هغه دومره کامیابی ترلاسه نه کړه څومره کامیابی چې خدای خدمتګار تحریک ترلاسه کړې و چې اول کې کله هم باچا خان دا تحریک لانچ کو نو دا تحریک هغه ټیم سیاسي تحریک نه بلکې دا تحریک سماجی تحریک چې سماجی لحاظ سره معاشرتي لحاظ سره پښتانه را یو ځای کې اتفاق اتحاد پکې پیدا کی او د علم په لارې روان کی سو وخت پس چې کوم دې وجوهات داسې رالل چې راغي وجوهات ور وجنه دا تحریک سیاسي تحریک ته کنورټ شو خلک وایي د دې سیاسي کامیابی څه دي خلک کامیابی دي د وایي چې حکومت یې کله جوړ کړی دی نو که هغه انګل نه موږ ګورو نو هم دوی کامیاب شوي دي حکومتونه یې جوړ کړي دي د 1937 الیکشن چې کله وشو نو په پښتونخوا کې حکومت خدای خدمتګارو جوړ کړی و د الیکشن ګټلی او ډاکټر خان چې و نو دا د باچا خان مشر ورور خان عبدالجبار خان خپل نوم د هغه د دې صوبې وزیر اعلی و خره هغې نه پس چې په 1946 کې الیکشن وشو د ازادۍ نه یو کال مخکې نو بیا په پښتونخوا کې خدای خدمتګار وګټو بیا یو پیرې ته ډاکټر خان وزیر اعلی شو ښه د دې نه پس چې کله پاکستان جوړ شو بیا خو باچا خان ولی خان څو کاله خدای خدمتګار په جیل کې پراته خو په هغه زمانه کې هم په 1955 کې چې کله حکومت د پاکستان د څلور وړو صوبې یو صوبه کړه مغربي پاکستان ویسټ پاکستان یې ولې نوم کېښود نو او ډومبې الیکشن وشو نو په هغې ډومبي الیکشن کې هم دقه د باچا خان رور ډاکټر خان د دې ټول ویسٹ پاکستان د مغربي پاکستان وزیر اعلی جوړ شوی بیا رسول پکار بټو په دور کې هم د الیکشن ګټلو د دې تحریک د وجې نه باچا خان پښتانه یو موټی کړل لکه ګورئ څنګه چې یو شاعر وایي که نه چې دا نر خوشحال و چې لښکر یې کړې په پښتنو کې لښکرې ګرانې دي نو څنګه چې خوشحال خان پیرو خان او احمدشاه بابا پښتانه را یو ځای کړي وو اتحاد یې پکې پیدا کړی نو داسې باچا خان هم د جنګ دپاره نه د خپلو حقوقو دپاره د پرمختګ دپاره پښتانه یو موټی کړل نو دا پښتنو کې اتحاد پیدا کول دا د خدای خدمتګار تحریک یو ډېره غټه کامیابي وه اتحاد ګورئ د دې نه پته لګي که نه چې باچا خان لا په 1937 کې هم پښتنو کوټونه ورکول 46 کې هم ورکول نو خو باچا خان سره خلک نوټ یې ولا ورکو که نه او بله دا خبره ده چې پښتنو کې سیاسي شعور پیدا کړو نو دغه زمانه کې ګورئ د باچا خان په کانګرس کې شامل شوی نو باچا خان کانګرس کې شامل شوی په مرکزي سطح باندې باچا خان کانګرس حصه وه خو ګورئ تاسو ته دې دا پته چې په مقامي سطح باندې د پښتونخوا په لیول باندې هغه خپل خدای خدمتګار تحریک د خپله پارټي چارې هم په کانګرس کې ضم کړی نه وه مرچ کړی نه وه بلکې دا جدا د دې جدا حیثیت و بله خلک دا خبره کوي چې باچا خان یا خدای خدمتګار د ازادۍ نه مخکې مسلم لیگ سره ولې لړل نه نو ګورئ مسلم لیگ سره تللی دي د اتحاد جوړولو کوشش کړی دی مسلم لیگ اګنور کړي دي نو بیا هغوی کانګرس له تللی دي یو دا خبره ده دویمه دا خبره ده چې په اصل باچا خان پالیټکس چې کوم د عدم تشدد هغه او د انګریز نه د ازادۍ حاصلولو لپاره او چې ملک دوه ټوټې نشي انډیا دوه ټوټې نشي د کانګرس هم دا و چې دوی دواړه یو بل سره لګېدل نه ځکه کانګرس له لاړ مسلم لیگ خو پارټیشن غوښته که نه او مسلم لیگ داسې یو پارټي وه چې دوی خو د ازادۍ د تحریک په ځای باندې د انګریز هغه بي ټیم و ښه د دې نه بیا د ANP چې کله جوړ شو نو اول خو دا ANP نه و بلکې NAP و نیپ وه نه نیشنل عوامي پارټي وه نو ګورئ د ازادۍ نه بعد چې موږ مخکې ویډیوز کې د بابړې ویډیو هم شته په هغې کې هم ویلي دي چې کله په جون 1948 کې باچا خان ولی خان او خدای خدمتګار جیل ته واچولی شو په دوی باندې بین ولګېد په بابړه کې دوی شهیدان کړی شو نو د هغې نه پس د باچا خان که موږ وګورو نو تقریبا لکه د شپږو کاله شپږ اته کاله خو هغه په جیل کې پروت و بیا چې کله هغه راووت نو هغه په خپله بذات خود د دې سیاست نه ځان کې ناراکش کو د پاکستان د سیاست نه او بیا ولی خان مخکې شو د چې کله بیا ولی خان مخکې شو نو خدای خدمتګار تحریک هغه سماجي تحریک خو په خپل ځای باندې پاتې شو خو ولی خان چې کوم دی د نیشنل عوامي پارټي حصه شوه په هغه زمانه کې په دې نیب کې ګورئ د بلوچستان نه او تر دې پورې چې د بنګال نه داسې نور سیاستدانان پکې هم وو نو دا نیپ اول بیا ANP شو اوس آیا دا تحریک د خدای خدمتګار تحریک اوس موجود دی نو هغه شان خو نه دی د نن ANP او د هغې زمانې خدای خدمتګار تحریک کې هم ډېر زیات فرق دی او د هغې د وجې نه هغه شان خو نه دی موجوده هغه خلک چې ځان ته باچا خانیان وایي نو هغه خلک خو موجود دی که نه نو په انډیویچول لیول باندې انفرادي سطح باندې هغه به خلک چې د باچا خان د نظریې نه متاثره دي هغوی په څه ناسه شکل کې اوس هم خدای خدمتګار تحریک د خدای دپاره د خلکو خدمت کول دا تحریک دا جذبې سره کار کول دا اوس هم هغوی کوي